د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته مالیې وزارت وایي د نوي کال بودیجه د تصویب لپاره وزیرانو شورا ته لیږو. مالیې وزارت وایي د راتلونکي مالي کال لپاره یې بودیجه وروستۍ کړې ده. د مالیې وزارت ویان د احمد ولی حقمل وایي د راتلونکي کال مالي بودیجه نهایی شوې ده او د تصویب لپاره به د وزیرانو شورا ته استول کیږي. حقمل زیاتوي د مالیې وزارت له لوري د بودیجې چمتو کولو چارې وروستي پړاو کې دي او په وینا یې د لومړی ځل دی چې پر بهرنیو مرستو له تکیې پرته افغانستان کې بودیجه چمتو کیږي. د نوموړي په وینا د عادي بودیجې ترڅنګ لږ خو بنسټیز انکشافي پروژې هم په دې بودیجه کې په پام کې نیول شوي دي. بل ورته خلک وایي د ډالر ارزښت راټیټ شو خو د توکو بیې په خپل حال دي. په دې وروستیو کې چې د ډالر ارزښت د افغانۍ په مقابل کې پورته شو نو ورسره د خوراکي سوان او نورو توکو بیې د موټرو کرایې په بېساري توګه لوړې شوې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. کابل ښاریان وایي سره له دې چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې خپل ارزښت راټیټ کړی خو بیې په همغه حال دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي څو ورځې وړاندې به مو چې د بیو د لوړوالي وویل دوکاندارانو به ویل چې ډالر لوړ شوی دی خو اوس چې ډالر هم راټیټ شو خو بیې په همغه حالت کې دي. خلک دغه راز وایي چې په هیواد کې د ډالرو د احتکار قاچاق او خپل سرې تبادلې مخنیوی باید وشي. دوی وایي داسې معلومیږي چې د اسعارو په بازارونو کې یو ډول مافیا حاکمه وه اوس اسلامي امارات هڅه کوي چې دغه مافیا مخه ونیسي. او هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ پر کړنلارو محدودیتونه کموي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي دي. فرید مومنزي پر خپله ټویټر پاڼه د افغانستان او هند سوداګرو ته ښه خبر یاد کړی او لیکلی دی دا به په دې سختو شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو په ځانګړې توګه تازه مېوې یو له عمده مارکیټونو څخه ده. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي و هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته‌بندۍ نیوکې لري او سخته شرایط یې ورته وضع کړي دي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ځکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند د سیال پاکستان ملګري بلل کېږي واک ته رسېدلي دي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول بهرنۍ اړیکې جوړوي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.